خدای پاک قبول قدر خدای خوشحال در خدای می آباد در شنو چتوالا من برا واسه ولو شايفني بار خيرات والله ما بس كوري ولا تاهم دلو سلامي داري بلا امين 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 سلامي تنامرد متاجي و په خدای دعاګانې کو خلا الله فرص فروزي فزوانم برکت السلام علیکم مینوالو هیله لرم ستاسو ټوله به جوړ روغ یاست او د دې وباله وجې د یو بل مرسته به سره کوئ دا ټیم موږ څو ځوانان د کلي منځکي د خلکو په تعاون باندې یو ټرست خلاص کړی دی چې د هغه نوم بیت المساکین ټرست دی د منځکي خلکو چې کوم تعاون موږ ته راکړی دی په هغه تعاون باندې موږ دا ټیم وړه اخیستي دي دغه وریځې مې اخیستي دال مې اخیستي دي غوړي مې اخیستي دي د دې پیکینګ دا ټیم چالو دی نو دا پیکینګ چې اوس انشاءالله دوی چې کوم تعاون موږ ته راکړی دی هغه به تعاون موږ کوم د دې حقداره چې دی هغو له به رسوو کم اهل مخیر حضرات چې دي یعنی مالدار خلک چې دي هغو لپاره پکار دی چې هغه هر ځای که د هر علاقې سره تعلق لري چې په کوم علاقه کې کوم مسکینان غریبان دي د هغو سره د مدد تعاون وکړي ولې که چیرې موږ تعاون ورسره وکړو هغه خلک دا دي چې هغه په خودکشي باندې مجبوره کېږي زما وړاندې ځان موږ ټول د دا پکار دی چې موږ د هغو سره تعاون وکړو مدد ورسره وکړو خدای پاک چې موږ شال دا تعاون وکړو خدای پاک چې کوم مشکلات کې هغه دي خدای پاک ټول مشکلات سره اسانه کړي خدای پاک دا کم کار چې موږ کوو خدای پاک موږ ته مدد راکړي خدای پاک قبول قدر خدای خوشحال در خدای می آباد در خدای می وسعت خدای توفیق دارا مسلمان کنه شنو چتوالا من برا واسه ولو شايفني بار خيرات والله ما بس كوري ولا تاهم دلو مش شيخ جزاك الله زغاري وزغاري سلامي داري بلا امين 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 سلامي تنامرد متاجي و الله طرف قبول په خدای دعاګانې کو خلا شنو چتوالا اغور سړی اصلي لپاره دا شنو لپاره سړی شاندار دی وراره الله جبر دی بدر اواز یا جزاک الله دعاګانې وکړي سره کار سم الله مکاتب دا چیز شنو برخه الله راواسته ولا دا وځه اللهم اغفر لأينا وشهدنا وغائبنا وسامع اللهم آيته بالمال الإسلام والتوفيق سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الله فرص فروزي فزوانم بركات ممالک چې کوم زموږ دوستان دي او په پاکستان کې زموږ کوم دوستان دي د هغو څخه دا درخواست دی چې زموږ د ټرست سره دا ټرست چې دی په تعاون سره چلیږي نو ستاسو تعاون چې دی کوم مخیر حضرات چې دی د موږ سره خپل تعاون وکړي هغه تعاون به انشاءالله سکرین باندې به ته بینک اکاونټ نمبر یې جایز اکاونټ نمبر به مې په هغه باندې خپل تعاون کولی سي او دا موږ ته بیا یې وره یقینداني درکوو چې انشاءالله ستاسو پیسه به بالکل 100% پر ځای باندې لګېږي ملګرو الحمدلله تاسو چې کوم تعاون وموږ ته راکړی ولو د 40 کسانو پورې هغه تعاون موږ ورسوئ د هغو حق موږ هغو له ورسوئ د دې ویډیو جوړېدو مقصد هم د هغو ولو چې تاسو ته دغه شی موږ درښکاره کړو چې د دې وباله وجې خلک په څنګه مشکلات کې دي موږ به انشاءالله فوکس په د هغوی چې دغه ټرسټ کار په نورو علاقو کې هم سره ورسوو ستاسو د هیلپ ضرورت دی ستاسو په دې کې مرسته وکړئ نو انشاءالله موږ به دا کار مخ ته بوځو نو اوس راکړئ ماته اجازه د خدای په امان